अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, د पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2023 د ختمېدو نه بعد د پاکستان د روانو میچونو شیډول جاری شو. په دې ویډیو کې زه تاسو سره د پاکستان د ټیم د کال 2023 لپاره مکمل شیډول شیر کما چې پاکستان ټیم په کال 2023 کې کم ټورنمنټونو کې حصہ اخلي. که تاسو د پاکستان د ټیم د روانو میچونو مکمل شیډول کتل غواړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. ویډیو ولایک کوئ، شیر کوئ. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. د پاکستان ټیم به اولنۍ ټاکره د افغانستان سره وي چې په دې سیریز کې به درې شلوریزي لوبي تر سره کیږي چې د اولنۍ میچ په 16 شپږم او 28 مارچ باندې په شارجه کرکټ ګراوند کې تر سره کیږي. د دې لوبو لپاره د پاکستان او افغانستان لوبډلې شارجه ته رسیدلې دي. د پاکستان او افغانستان د سیریز د ختمېدو نه بعد د نیوزیلند کرکټ ټیم په پاکستان ته راځي. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ او 15 ون ډے او 15 T20 میچونه د اپریل او مئی په میاشت کې تر سره کیږي. دینه بعد پاکستان د سریلانکا ټور کوي چې سریلانکا او پاکستان ترمنځ او دوه ټیسټ میچونه لوبيږي. دا میچونه به د جولای په میاشت کې لوبيږي او دا میچونه به د ICC ټیسټ چمپionشپ حصہ وي. او بیا د اگست په میاشت کې د درې ون ډے میچونو لپاره پاکستان د افغانستان ټور کوي. خو دا میچونه به د افغانستان په ځای باندې په دوبۍ یا په شارجه کې لوبيږي. او د سپتمبر په میاشت کې پاکستان ټیم په ایشیا کپ 2023 کې حصہ اخلي چې دې ځل به ایشیا کپ د T20 فارمیټ په ځای باندې په ون ډے فارمیټ کې وي، یعنی د 50 اورونو لوبه به وي. د ایشیا کپ د ختمېدو نه بعد د اکتوبر او نومبر په میاشت کې پاکستان ټیم په ICC ورلد کپ 2023 کې حصہ اخلي چې دې په لور دا ورلد کپ په انډیا کې تر سره کیږي. د کال په اخره کې پاکستان ټیم د استرالیا ټور کوي چې د دسمبر په میاشت کې به پاکستان او استرالیا ترمنځ درې ټیسټ میچونه کیږي چې دا میچونه به د ICC ټیسټ چمپionشپ حصہ وي. نو دا د پاکستان د ټیم د کال 2023 لپاره مکمل شیډول. د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زمنګ سره اوسئ. ابرار خان لور کې اجازه بل ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.